د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. د کامل صاحب وینا ده چې د خوشحال د ملي شاعرۍ تر ټولو لویه ځانګړتیا دا ده چې دی پخپله د هغې له درو لویو اتلانو ایمل خان، دریا خان او خوشحال خان څخه یو دی. دی نه یوازې دا چې د افغانانو فردوسي دی، بلکې د هغو په تاریخ کې د فردوسي او رستم غبرګ کردار ادا کوي. فردوسي د رستم د تورې برېښنا داسې خوندي کړه چې ولس یې د غلامۍ په تورو تیارو کې هم دې ته نه پرېښود چې خپل ملي غرور له لاسه ورکړي. د پښتنو غمیزه دا وه چې اتلانو یې تورې خو وهلې، مګر داسې څوک یې نه درلود چې د هغو برېښنا داسې خوندي کړي چې د تاریخ د سفر په لوړو ژورو کې د دوی د لارې مشال وګرځي. خوشحال دغه کمی داسې پوره کړ چې په یوه لاس یې توره واخیسته او په هغه یې پر غلیم باندې ګوزارونه پیل کړل، په دا بل لاس یې قلم نیولی و. د دغو ګوزارونو برېښنایي په خپله تلپاتې شاعري کې خوندي کوله. که د ده له تورې سره قلم ملګری کړی مه وای، نو اوس به نه جنګیالی خوشحال د چا په یاد وای او نه به ایمل خان او دریا خان د پښتنو د تاریخ راڼه ستوري وای. د دنیا تاریخ خو دا امیر کړي دي چې ایمل خان او دریا خان په کوم حال کې له دنیا لاړل. د دې خبرې یوازینی ګواه خوشحال دی چې هغوی پر خپل اوډ باندې تر مرګه ټینګ پاته شول او په مړینه یې داسې خلا شوه چې په پښتنو کې داسې بل مړنی نه و چې ډکه کړې یې وای. پخپله خوشحال داسې شو لکه دواړه وزرونه چې یې مات شوي وي. پښتانه لکه مکس ورباندې ټول دي، ورته ایښی د مغل د الوا تال دی. نورې واړې تکې تار په تار خورې شوې، اوس په منځ کې یو کرم د ذوالجلال دی. ایمل خان، دریا خان دواړه خوردبین لاړ، اوس خو پاته و مغول ته یو خوشحال دی. پورته دې ته هم اشاره شوې ده چې د خوشحال له تورې او قلم سره د هغه ژبه هم ملګرې وه. هغه سیمه په سیمه د دې دپاره په ګرځېدو را ګرځېدو و چې له ملي پاڅون سره یو ځای کېدو ته خلک وهڅوي. دارنګه د ده ملګرو د پښتونخوا یوه لویه برخه مغولو ته راپورته کړه او په دغه لوی پاڅون کې چې کومې تاریخي ارزښت لرونکې پیښې منځته راغلې دي، په هغه باندې ډېر کتابونه لیکل کېدلی شي. خو موږ دلته یوازې په دې نیت چې لږ تر لږه یو څه اندازه خو اورېدونکو ته وشي، په لنډو ټکو کې دومره وایو چې اورنګزېب باچا یو په بل پسې خپل ډېر جنګي سیاسي پوهې لرونکي چارواکي ورته راولېږل، خو هېچا ونه کړه شوه چې دغه لګېدلی اور مړ کړي. په دا نو هغه اړ شو چې دغه کار په خپل لاس کې واخلي. هغه و چې له لویو خزانو، درنو وسلو او سترو لښکرو سره راغی. په حسن ابدال کې د جولایي 1168 په سر کې ورته دېره شو. کله چې اورنګزېب حسن ابدال ته را روان شو، خوشحال دغه وخت د اپرېدیو په میدان کې و چې هغه لاهور ته راورسېد، نو دی هم ورباندې خبر شو. په دغو شپو کې د یوسفزیو د ملکانو خطونه هم ورته راغلل چې دی ورشي او د خپل غورځنګ په لړ کې د هغو د سیمې دوره وکړي.
دلته باچا له رارسېدو سره سم پیغام ورته راتېر کړ چې که راشي ډېر ښه به ورسره وکړم. خو دی اوس په داسې پیغامونو اړ نه و. خپل کار یې پر مخ روان وساته او د یوسفزیو یوې سیمې ته یې ځان ورساوه او له مردانه تر سواته په ټول یوسفزیو او مندڼو وګرځېدو. خو د دغه ستړي شوي او په خپلو کې سره د بې اتفاقه ولس خلک پر دې باندې سره سلا نه شول چې له ده سره ملا وتړي او د دغه دورې په دوران کې چې دی د مردان په برمول نومي کلي کې کوم شاهکار نظم لیکلی و، په هغه کې چې یې تر دغه وخته پورې پېښ شوي کوم حالات انځور کړي دي، په هغو کې د شپږو داسې لویو جنګونو نومونه راوړي دي چې تر دې مهاله پورې ده په خپله ایمل خان او دریا خان له مغولو سره کړي وو او هغه ته یې پکې ماته ورکړې وه. له دغو شپږو جنګونو پرته د ګنبد جنګ او د ډویډو جنګ هم د یادونې وړ په دې دي چې د ده پکې د ماتې خوړلو تجربه شوې ده او له معمول سره سم یې پر هره باندې په هره یوه باندې یو نظم لیکلی دی. ما ته یې د ګنبد په جنګ کې د سخت ټپي کېدو له کبله وخوړه. پر دغه جنګ باندې په لیکل شوي نظم کې دا ښودل شوې ده چې یو ننګیالی خپل زخمي وجود له میدانه یوازې د دې دپاره باسي چې له رغېدو پس نور په قوت سره پر دښمن باندې یرغل وکړي. دی وایي چې انتقام ته مې تېښت و له میدانه، نه مې یاده دا دنیا نه زندګاني وه. او دغه انتقام چې د ډویډې په جنګ کې واخیست، نو پر هغه باندې د لیکل شوي نظم د زور اندازه له دې څو بیتونو څخه لګېدای سي. له عیبته په اسمان کې په لړزه سو، له عیبته په اسمان کې په لړزه سو، چې د تورو خرپا واورېده بېرام، د توپکو د ویشتلو په لوګیو بل اتم اسمان پیدا شو کبود پام، د خټکو نیزې هسې تلې په زغرو لکه ستن په نیزه درومې د خیام، د دې جنګ نارې به درومې په ملکونو پرې خوښېږي به اما پښتون په نام. په برمول کې چې د کوم نظم لیکلی و او د نورو خبرو تر څنګ یې پکې د شپږو لویو جنګونو یادونه هم کړې وه. د هغوی په پای کې یې دا هم ویلي دي چې زما په یاد دي چې لوی جنګونه دا دي، د هلکو په هر لور نشته شمار، د هلکو نه دلته مراد واړه جنګونه دي. د لویو جنګونو په څنګ کې دغه واړه جنګونه په هر طرف روان و. اورنګزېب باچا چې په توره ختم نه کړای شوی، نو د خزانې خوله یې داسې پرې راخلاصه کړه چې په قول د خوشحال خزانې د هندوستان دې راخورې شوې، سره مېران دې ننوځي پکې سار او د سرو مېرانو سیلاب ته، نو بیا ډېرې لویې پولې هم د ټینګېدو نه وي. په دا نو باچا که هر څو هند ته د بیرته ستنېدو تر وخته تر 1195 ونه کړای شوی چې دغه خوځښت له بیخه وکاږي، په دې بیا هم وتوانېد چې ریښې ورسستې کړي. کله چې میران خان میران ته د امیر خان خطاب ورکړل شو، د کابل د صوبهدار په توګه راغی، نو همدغه پالیسي یې په ډېره کامیابۍ سره مخ ته وړله. هغه 20 کاله د دغې صوبې ګورنر پاتې شو او ډېر ژر وتوانېد چې د پښتنو مخه له مغولو واړوي او په خپلو کې یو بل ته مخامخ کړي. داسې یې پښتون د پښتانه په توره ووهو، افغان یې د افغان په توره ووهو، د هغو غورځنګ یې تار په تار کړ. په دغو شپو کې د خوشحال مشر زوی اشرف خان اجري هم چې د مغولو ملازمت یې اختیار کړی و ونیول شو او بیا په هند کې له 1400 کالو بند وروسته همالته وفات شو. بیرام په پلار پسې چاړه او زولنې را اخیستې وې. باران د خوشحال خان خټک زوی دی. بیرام په پلار پسې چاړې او زولنې را اخیستې وې چې یا یې حلال کړي یا یې لاس و پښې تړلې
تړلی مغولو ته په لاس ورکړي. مګر دا ارمان یې پوره نه شو. خوشحال یې په لاس کښې نه وت. هغه ځان د پردیو سیمې ته ورڅخه ویوست. هلته هغه هر څه که له بېرامه خو لرې شو، مګر یو بل داسې دښمن چې خلاصی ترې ممکن نه و ورسره ملګری لاړل. دغه دښمن زوړ عمر و چې د ګرېوان یې پای د مرګ په لاس کې ورکړ. خو د ده مرګ په خوله کې هم ماته ونه منله. خپلو وفاداره خپلوانو ته یې وصیت وکړ چې باران که مو په لاس کښېوت نو دوې ټوټې یې کړئ، نیم زما د قبر سر او نیم یې پښو ته وسوځوئ چې زړه مې په لحد کې یخ شي. او دا یې هم ورته وویل چې زما قبر په داسې ځای کې جوړ کړئ چې چېرته د مغول د آسونو د پښو ګړز نشي رسېدلی. دارنګه دا بې ساره پښتون د کال 1998 د فروری په 20مه نېټه له دې اومې نړۍ څخه روان شو او د شعر داسې یو کلیات یې پښتنو ته پرېښود چې د هغو تر ټولو ستره معنوي شتمني ده. مېړني دي چې خپل نوم پکې پیدا کړي، دې دنیا ته ټول راغلي دي بې نومه.